السلام علیکم دوستانو. څو ورځې مخکې ما یو پوسټ کړی چې ما له فیسبوکه پیسې وګټلې. پر هغې پوسټ تاسو ټولو ډېرې ښه تبصرې کړې وي، پیغامونه مې راولېږل، حتی زما وټساپ ته بعضې دوستان راغلی. ما هڅه وکړه چې هر ته جدا جدا ځواب ورکړم، خو اوس غواړم چې تاسو ته دا معلومات په ویډیو کې وړاندې کړم. البته یوازې یوه ویډیو نه، بلکې څو برخو کې قدم په قدم به ویډیوګانې جوړوم، تاسو سره به شریکوم. زه تاسو ته دا ډاډ او وعده کوم چې زه به ستاسې فیسبوک پاڼې 100% کې مونیټایز کړم، بې له دې چې چاته یو روپۍ ورکړئ. او د ډېرې خلکو همدا پوښتنه ده چې آیا له افغانستان څخه فیسبوک له لارې پیسې ګټل ممکن دي او ترڅنګ مونیټایزیشن امکان لري؟ زما ځواب هو، دا ممکنه ده. زه همدا اوس برحاله 5 فیسبوک پاڼې چې مونیټایز کړې مې دي په افغانستان کې فعال دي او مونیټایزیشن کې ماته پیسې پرې راځي. زه پوهېږم چې بازار کې تاسو ته ډېر خلک وایي چې ماته پیسې راکړئ، زه به درته صفحه مونیټایز کړم. دا ټول درواغ، سکیم او فریبکاري ده. زه تاسو ته 3 لارې درښایم چې څنګه فیسبوک مونیټایزیشن کولی شئ. 2 لارې وړیا دي او درېیمه فیس ورکول کېږي، خو موږ او تاسې به یوازې پر هغه 2 وړیاو لارو باندې تمرکز کوو. دا هر څه په څو ویډیوګانو کې قدم په قدم درښایم، ځکه دا موضوع یوه ویډیو کې نه خلاصېږي. نو که غواړئ فیسبوک سره عاید ترلاسه کړئ، له ما سره پاتې شئ، زما پاڼه تعقیب کړئ او خپلې پوښتنې راولېږئ. خاصه چې افغانستان کې اوسېږي او غواړي فیسبوک کې مونیټایز شي. زه ستاسو ملاتړ کوم او دا سفر به مو یو ځای ته رسوي. وسلام.